کی دلته یو لیتر پټرول وای 40 لیتره غاز تولیدوي چې دا څنګه تولیدوي راځو دې مرحلې ته اوس به تاسو ټول تشریح کړو. ها اول کې راځو موږ او تاسو بلرو یو چولا یا ورته نغری وي دې نغری کې دلته یو جیټ ده دغه جیټ چې تاسو وینئ دا ګوره مالک آزاده کړی ده دا به لږ آزاده ځي هغه اصلي حالت نه باید لږ آزاده سي نور عین چولا سوه دغه پایپ د غازو ده دغه پایپ چې موږ راتېر کړی دا داسې سیده راځي دې بوشکه کې دي اوبه دا به دغه د اوبو ته نه رسوو د بوشکې په سر کې به موږ دا کلکوو دا به واقعا ښه کلکوو چې هوا راونوځي. بل پایپ دا چې د اوبو نه تلی د پټرولو ته نه ده رسېدلی د بوشکې سر کې ده د اوبو بیخ نه م راتېر کړی همداسې راغلی د دې بوشکې په سر کې ده د پټرولو بیخ ته نه ده رسېدلی په دې کې 2 لیتره پټرول موږ اچولي. بل پایپ دغه سر کې چې تاسې وینئ دا د پټرولو بیخ ته ښکته کوو دې نه وروسته دا راجګو مونږ چې مونږ د دې لپاره چې مونږ ته کار دوامداره وکړئ یوه د ګازو ډبه به راوالئ ګاز به ترې وباسئ ټول دې کې به هوا واچوئ دې کې چې هوا واچوله بیا به پسلغي دا تاسې څنګه کوئ دې کې ور چوخ کوي بیا به هلته وګورو چونکې اوس زمونږ په دغه ډبه کې هوا اچولې نه ده خو دا تجربه مونږ کړي او دا بیخي کامیابه ده. صحیح ده د ګازو په ځای هوا اچو ګاز نه اچو ډبه باندې هوا اچو نه ګاز. صحیح ده. نو اوس باید یو زده کوونکي په واسطه دې په خوله باندې به ورته هوا ورکوي زه به دا چوله چالان کړم او تاسې وګورئ چې څومره کار کوي. ها ته ور چالان که هوا ورکه دا وینې ده څومره چې اوس دلته څومره چې هوا کمه خوسې کوي هموغونه لمبه یې څنګه ده کمه ده ګوره د ګوره کمیږي ته پایپ لرې که اوس خولې نه ګوره بیرته بنده شوه دا ګل شو اوس بیرته صحیح مونږ دا ته بیا هوا ورکه او زیار صاحب ته یې ولګوه مونږ کولی شو دې باندې نه ده داسې تیزولی هم شو ګوره چې هوا تیز کړي دغه لمبه چې تاسې فکر کوئ ډېره راجګېږي دا په دې معنا ده که دا چیرې په هوا ډبه کې ورکړو نو دا مشکل بیا زموږ نشته. ښه شنه لمبه کې دیګ نه تورئ مطمئن اوسئ او 1 لیتر ګازو نه تاسې کولی شئ چې 40 لیتره پټرول 1 لیتر پټرول 40 لیتره ګازو جواب اوس دا لرې که دا پایپ دا چې لرې کېږي هغه ګلېږي. صحیح ده. ښه جناب زیار صاحب ډیره مننه ستاسو د هڅو څخه ستاسو د لاسته راوړنو څخه یقینا زما دپاره جالبه وه او ډیره زبردسته ده. دا ژمی اخلاص شو زمونږ استاد اوس راته دا تجربه وښوده دا به دې پخوا راته ویلې وه. ښه نو تاسو ګورئ څومره قوي لمبه کوي یوازې د اوبو او پټرولو په زور سره صرف خالی هوا ده او پټرول نه مصرفېږي. صحیح او نه اوبه مصرفېږي او نه پټرول یوازې خوټ کېږي خلاص دواړه او په ګاز بدلېږي. صحیح شو کور ودان خیر اوسي.